اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی گاؤں سے یا کسی پناہ گاہ سے 4 یا 5 یا 10 یا 15 آدمی نکل کے ہمارے کسی فوجی قافلے کے اوپر جو ہے حملہ کرتے ہیں، اس کا جواب جو ہے ہو سکتا ہے سب کو سب ساتھ کولیٹرل ڈیمیج بھی ہو. اس کو سب بھگتنا پڑے گا. جہاں پہ ان کی پناہ گاہیں ہوں گی ان کو بھی بھگتنا پڑے گا، اور جو لوگ ان کو پناہ گاہ دیتے ہیں ان کو بھی بھگتنا پڑے گا. انف از انف. یہ اب جو ہمارے صبر کا پیمانہ جو ہے پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی افواج کا جو ہے لبریز ہو چکا ہے. ہم اپنی افواج کے ساتھ اس مسئلے پہ کھڑے ہیں اور 100% جو سخنگوی طالبان با تایید وقوع انفجار در کابل اعلام کرده تحقیقات جریان داره. منابع افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دھماکہ سنا گیا ہے. ترجمان افغان حکومت نے دھماکے کی تصدیق کر دی ہے، لیکن کہا ہے کہ اس دھماکے میں ہونے والے نقصانات کا ابھی علم نہیں ہو سکا. افغان عبوری حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ کابل میں ہونے والے دھماکے میں ابھی تک کسی نقصان کے بارے میں تفصیلات موصول نہیں ہو سکی ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے در واشنگتن به ما پیوسته. راضیه در این دقایقی که گذشته به نظر میرسه یکم تصویر روشن‌تر شده. چه میدونیم الان در مورد این حملات کابل؟ فرداد گرچه هنوز میتونیم بگیم هنوز خیلی تصویر برای ما واضح نیست، کما اینکه گمان زنی ها شروع شده. الان در کابل به وقت محلی فکر میکنم ساعت 12 نیمه شب داره میشه و 2 ساعت پیش حوالی ساعت 10 شب بوده که شهروندان کابل صدای انفجار شنیدن. امپریال هتل صرف چای نشته دلته واده ده دریم د فزم رازم هیڅ خیر دغه امپریال مخته اوس دغه د ولاړې موده ده داسې شروع ده د امپریال مخته ولاړې هیڅ شای نشته دلته ده. ټول مجاهدینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مجاهدینو ورونو د سلام په تحفه وړاندې کولو نه بعد تاسو ته زه دا اطمینان درکوم چې نن د ربیع الثاني 14 تاریخ ته او 9 اکتوبر د جمعرات ورځ تېره شوې ده، د جمعې شپه ده. الحمدلله موږ طرف ته خیر و خیرت دی. دغه چې کومه پراپیګنډه په میډیا باندې خلک کوي دغه ټولې بې ځایه دي. د موټر والا هم او نور هم دا ټولې الحمدلله موږ په خپله خاوره قبایلي سیمه کې ژوند کوو، هېڅ مشکل نشته دی او الحمدلله په خیر و خیرت سره تاسو خپل جهاد ته ادامه ورکړئ. بس په دې کې موږ ستاسو د دنیا د آخرت ګټه ده او نجات او کامیابي ده. سلام علیکم.